نن درته زما عزتمندو په دې ویډیو کې د جمعې مبارکې د ورځې یو ډېره خاص او اثر کوونکې وظیفه بیانوم. ډېره طاقتوره او ډېره خاص عظیم الشانه وظیفه ده. په زندګۍ کې مو څه قسمه حاجت وي، څه قسمه مقصد وي، انشاءالله تعالی د الله جل شانه په ذات باندې کامل برواسې سره، د الله جل شانه په ذات باندې کامل یقین سره د جمعې مبارکې دا لاجوابه او عظیم الشانه وظیفه تاسو کوي. الله جل شانه به د ستاسو د ژوند هر قسمه حاجتونه، هر قسمه مقاصد پوره کړي. که مشکل د پریشانی ده، بیماری ده، تکلیف ده، تاسو په هغې کې راګیر یئ، تاسو په هغې کې مبتلا یئ، الله جل شانه به د ستاسو دغه مشکلات، د ستاسو دغه پریشانی، د ستاسو دغه تکالیف ختم کړي او په زندګۍ کې به الله جل شانه د خوشحالو بهار راولي. زما عزتمندو د جمعې مبارکې دا نننۍ وظیفه ډیره اسانه او مختصره وظیفه ده. کامل اعتقاد او کامل یقین سره د الله جل شانه په ذات باندې کامل بروسې سره تاسو دا وظیفه وکړئ. مونږه خو وظایف کوو او د الله جل شانه نه خپل مقاصد پوره کول غواړو، حاجتونه هم پوره کول غواړو، خو مونږه د الله جل شانه نه امید نه ساتو. اوس هغه څوک چې وظایف هم کوي، اعمال هم کوي، دعاګانې هم غواړي، جړا فریاد او عاجزي کوي، لیکن امید د الله جل شانه د ذات نه ساتي. د ده په زړه کې دا نه راځي چې الله جل شانه به زما د حاجت پوره کړي، زما دا دعا به قبوله کړي. دی په شکوکو کې او په شبهاتو کې مبتلا وي. نو یقینا دغه انسان او دغه بنده بیا ډیر زیات بدبخته دی او ناکامه دی. لہذا زما عزتمندو، کله چې تاسو یو وظیفه کوئ، یو عمل کوئ، ذکر اذکار کوئ، دعاګانې غواړئ، نو دا خالص او مخلص د الله تعالی د رضا دپاره کوئ او په دې کامل یقین سره چې الله جل شانه به ضرور زما د حاجتونه پوره کوي، زما د فریاد به کریم رب اوري، دا دعاګانې به مې الله جل شانه قبلوي. یا زما د تکلیف ته، زما د مصیبت ته، مشکل د پریشانی کې راګیر یم، زما د تکالیف، پریشانی، مشکلات او مصائب دا به الله جل شانه ختمی. زما عزتمندو، الله جل شانه ارشاد فرمای چې یو بنده په ما باندې څنګه ګمان ساتي، هم هغه شانتې زه خپل بنده سره معامله کوم. الله جل شانه د دې انسان امتحان اخلي چې دې ما یادی او کنه، د ده په ما باندې څنګه ګمان دی. کریم رب بیا د هغه بنده د ګمان مطابق هغه سره معامله کوي. نو پکار دی چې مونږ د الله جل شانه په ذات باندې ښه ګمان وساتو او کامله بروسه د الله جل شانه په ذات باندې وساتو، ځکه چې دغه الله جل شانه زمونږ خالق ته، مونږ پیدا کړي یو، زمونږ مالک ته او رازق ته، مونږ ته رزق راکوي. الله جل شانه په خپلو بندګانو باندې ډیر زیات مهربانه دی، دومره ډیر زیات مهربانه دی چې دومره به ستا د کور خلک په تا باندې مهربانه نه وي. الله جل شانه د دې په مقابله کې چې کوم فضل دی او کومه مهرباني ده، هغه د هر چا نه سیوا ده. د الله جل شانه چې په مونږ او تاسو باندې کم احسان دی، هغه ډیر زیات دی، د هغې څه انتها نشته. الله جل شانه په خپل بنده باندې ډیر زیات مهربانه دی. لہذا مونږ له پکار دی چې الله رب العزت سره مینه او محبت وساتو، د الله جل شانه نه بهترین امیدونه وساتو چې الله جل شانه به ضرور زما دا کارونه کوي او د الله جل شانه د عذابونو نه یره هم وکړو. ځکه زما عزتمندو، روایت کې راځي چې ایمان دا د یری او د امید تر منځ دی. د الله جل شانه د عذابونو نه به یره هم کې او ورسره به د خپل بخشش امید هم ساتي. ځکه الله جل شانه قرآن عظیم الشان کې ارشاد فرمای: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.
لا تقنطوا من رحمت الله. د دې معنی او مطلب دا دی چې د الله جل شانه د رحمت نه تاسو مه نا امیده کیږئ. نو زما عزتمندو چې څوک الله جل شانه باندې پوره امید ساتي، توکل او بروسه د الله جل شانه باندې هغه کوي، الله جل شانه سره مینه او محبت ساتي، نو بیا کریم رب چرته هم دا بنده رسوا کوي نه، نا امیده کوي نه او نه ناکامه کوي، او د هر قسمه مشکلاتو نه، مصائب او تکالیفو نه محفوظ ساتي. د الله جل شانه مدد او نصرت د دې انسان سره سره وي، د دشمنانو د دشمنۍ نه، د ظالمانو د ظلم نه الله جل شانه محفوظ ساتي. خو لیکن الله جل شانه په خپل بندګانو باندې ظلم نه کوي. مونږه په خپل ځان باندې د ګناهونو په وجه باندې ظلم او زیاتې کوو. مونږه خپل امیدونه مخلوق سره تړلي دي، د مخلوق نه مونږه امیدونه ساتو. زه دا نه وایم چې اسباب به نه اختیارې، اسباب به اختیارې، خو نتیجه به د الله جل شانه په ذات باندې پریزي. الله جل شانه نه به دعاګانې غواړي، منت او زاری به کې، وظایف به کې، ذکر اسکار به کې، خو لیکن الله جل شانه نه به غواړي د مخلوق نه به تمه امید نه ساتي. کله چې ستا مکمل تمه د الله جل شانه د ذات نه، ګمان او یقین دی د الله جل شانه په ذات باندې صحیح وي، الله جل شانه به ضرور د ستا مدد کوي. لہذا د زړه نه پوره توجه سره تاسو د جمعې مبارکې په ورځ باندې د عظیم الشانه وظیفه وکړئ. الله جل شانه په فضل و کرم سره به د ستاسو تمام حاجتونه به الله جل شانه پوره کړي. کوم مشکلات او پریشانو کې تاسو مبتلا یې، دا به الله جل شانه ختم کړي. زما عزتمندو که چېرې تاسو آنلاین قرآن زده کول غواړئ، ناظره زده کول غواړئ، نوراني قاعده زده کول غواړئ، د مونځ سبقونه او د جنازې سبقونه زده کول غواړئ، یا خپلو ماشومانو باندې زده کول غواړئ، نو آنلاین کلاسونه ما شروع کړي دي، تاسو ما سره رابطه کولی شئ. انشاءالله تعالی بهترین ټایم کې او بهترینه طریقه باندې به تاسو ته د دین د تعلیم درکولی شي. اوس زما عزتمندو راځم وظیفې طرف ته. مکمل ترتیب او طریقه کار زه تاسو ته بیانوم. که چېرې زما چینل مو لا تر اوسه پورې سبسکرایب کړي نه وي، نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټلۍ والا نشان دی، دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ ډالې کړئ، د دې دپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته میلاویږي. زما عزتمندو زما د حوصله افزایي دپاره ویډیو ضرور لایک کړئ او لاندې کامنټ کې تاسو ماشاءالله، سبحان الله، جزاک الله یا د دې په شان د نور ښکلي الفاظ منشن کوي ولیکئ، دې دپاره چې ما له حوصله افزایي میلاویږي او نور ډېر ښکلي وظایف زه تاسو ته په دې چینل کې راوړم. زما عزتمندو د دې وظیفې ترتیب او طریقه کار دا دی، کله چې تاسو د جمعې مبارکې په ورځ باندې څنګه د جمعې مونځ وکړو، نو تاسو به دې پاسې بیا 3 پیرې درود شریف ولولئ. ښه دا ده چې درود ابراهیمي وي، یعنی اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد تر اخره پورې. بیا به 11 مرتبه 11 پیرې به تاسو بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم دا به تاسو ولولئ. بیا د الله جل شانه د ذاتی نوم یا الله یا الله یا الله پوره توجه دیان سره صحیح طریقې سره به 980 پیرې یعنی 786 مرتبه به دا تاسو ولولئ. بیا به په آخره کې 11 پیرې 11 مرتبه بسم الله الرحمن الرحیم ولولئ او بیا به 3 پیرې درود شریف ولولئ. بیا به د دعا دپاره لاس پورته کړئ. اوس چې تاسو څه هم غواړئ الله جل شانه به ضرور تاسو ته عطا کوي. لہذا زما عزتمندو دا وظیفه دا عمل په خپله هم وکئ، خپلو وروڼو دوستانو سره هم د صدقې جاري په نیت سره شیر کړئ. میلاویږم به تاسو سره بله ویډیو کې بلې وظیفې سره. تر هغه وخته پورې ما له اجازت راکړئ. د لوی الله په امان.